کوي خواري کوي رزق هلته لټوي او خدای پاک دلته د سره زر نه واخله تر میلیونو هر شی کافي ورکړي دي او په هغه بل ځنې حاذب دی ستا وطن ته د نوي اپریشنونو ډالري جنګونو منصوبې جوړې شوي دي طالب که غوښتلی د طالب په راتلو سره هغه کولی شو چې ملګرو 11 اکتوبر ته په شمار باندې یو څو ورځې پاتې دي منظور پښتون هغه ځای په ځای باندې ګرځي او کم د خلکو راغونډولو کومه فیصله چې ده هغه یې کړې ده که تاسو کتلی وي په سوشل میډیا چلیږي هم کم ځایونو کې چې خیمې والې شوي دي په هغې دپاره د خلکو انتظام کم سیکورټي انتظام او داسې ویلی کېږي چې کم 3 ورځې چې کم دی به خلک ځي راځي او د کومه فیصله چې ده هغه به په دې کې کېږي نو ډېر زیات ګران کار دی او ډېر زیات کم انتظامات چې دي هغه دونه آسان کار نه دی لکه تقریبا د ټولو خیبر پښتونخوا خلک چې دي هغه به راځي په هغې کې دا نشته چې دا هغه د دې پارټۍ سره دی او د دې سره ټوټل پارټیانې چې کوم دي هغه قوامي نیشنل پارټي ده که پاکستان تحریک انصاف دی که جمعیت علما اسلام دی که هره پارټي د هغو ته دعوت ورکړی دی او هغه ټول به راځي او په دې کې به هغه شرکت کوي هغه که آنلاین تاسو ګورئ منظور پښتون هم خلکو ته وینا کوي چې ټول خلک په دې کې شرکت وکړي ډېر زیات غټ ځمکه چې کوم ده هغه یې ورته وقف کړی یعنی کم په هغې باندې به خلک چې کوم دی راټولېږي د خیمو انتظام مختلف قسمه کم انتظامات چې دي هغه شوي دي او موږ کوشش کوو چې را روان کوم ویډیو چې دي هغه په دې باره کې جوړو چې آیا د منظور پښتون کم انتظامات چې دي هغه څرنګه روان دي نو که تاسو ته منظور وي نو کمنټس وکړئ چې دې په هکله تاسو ته تازه معلومات درکو نو کمنټس وکړئ نو بیا به موږ کوشش کوو چې تاسو ته هغه معلومات فراهم کوو